په لغمان کې 15 میله بېلابېلې وسلې او نیول شوي مهمات ډایاک ته تسلیم شول. د لغمان د امنیې قمندانۍ له لوري د تیرو 12 میاشتو په جریان کې د بېلابېلو عملیاتو او د غراض په جنایي او نورو پیښو کې نیول شوي 15 میله مختلف نوع وسلې او ګڼ مهمات د لغمان والي محمد آصف ننګ او د لغمان د امنیې قمندان سمونوال عبدالرؤف ارزګاني په لاسونو د ډایاک مسؤل ته وسپارل شول. په دغو وسلو کې یو ضرب BM1 21 میله کلشنکوفونه 22 میله تفنګچې 1 میل راکټ انداز 1 میل پیکا 18 میله چریز 1 میل 330 بر توپک او د غراض د بیلابیلو وسلو مرمۍ شاجورونه لاسي بمونه د لاسي بمونو فیوزونه مخابرې بوکس پنجې او چاقوګان شامل ول. د لغمان امنیې قمندان سمونوال عبدالرؤف ارزګاني ډایاک ته د یادو وسلو او مهماتو د سپارلو پر مهال وویل چې د لغمان د امنیې قمندانۍ پولیس او منصوبین شپه ورځ د ولسونو د هوساینې او دښمن د شومو پلانونو او موخو د شنډولو په برخه کې هڅې او تلاش کوي څو د لغمان ولسونه په یوې پر امنه فضا کې د سولې او سکون ساه واخلي. ښاغلي ارزګاني ډاډ ورکړ چې د دښمن پر وړاندې به د خپلو ولسونو د ساتنې او د هېواد د مځکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع په لاره کې له هیڅ راز سرښندنې مخ ونه ګرځوي بلکې د نوموړي په وینا هڅه به وکړي چې امنیتي کمربند لا نور پراخ او د دښمن ځالې له منځه یوسي.